د افغانستان اسلامي امارت د افغانانو په ګټه یو ګټور اعلان وکړ. د اسلامي امارت د مالیې وزارت اعلان وکړ هغه دولتي مامورینو ته چې د تیرو 3 میاشتو راهیسې دنده اجرا کول او معاش یې د یو لړ ستونزو له کبله نه و ترلاسه کړی معاش ورکړي. دا چې معاش څنګه او چاته ورکول کیږي ویډیو کې وګورئ. سلامونه قدرمنو لیدونکو، مشال پریس ته ښه راغلاست. د مالیې وزارت وایي سرلننه دولتي مامورینو ته د 3 میاشتو معاشات یو ځایي ورکوو. د مالیې وزارت وایي چې د دولتي مامورینو د تیرو 3 میاشتو معاشات ټول یو ځایي د هغوی اکاونټونو ته لیږل کیږي. په افغانستان کې د نوي اسلامي حکومت تر جوړېدو وروسته دولتي مامورینو یوازې د یوې میاشتې معاش چې تیر حکومت نه و ورکړی دولتي مامورینو ته لیږلی و. د دولت مامورین د تیرو 3 میاشتو راهیسې معاشاتو ته منتظر و. د افغان حکومت ویان انعام الله سمنګاني ویلي چې دولتي مامورینو ته به د تیرو 3 میاشتو سنبله، میزان او اقرب معاشونه سر له نن ورځې هغوی ته ولیږل شي. د معاشونو د ځنډ لامل د معاشاتو د جدول اصلاح او د غیر حاضر مامورینو معلومول ګڼل شوي وو. له اوږدې مودې راهیسې د معاشونو ځنډ او نه اجرا د دولتي مامورینو ژوند له سخت اقتصادي کړاو سره مخ کړی وو. قدرمنو لیدونکو، زیاته مننه چې ویډیو مو تر پایه وکتل. زموږ چینل سبسکرایب او ویډیو شیر کړئ. تر بیا او بل ویډیو د الله پامان.